سټیشن دی زبردست شان دی داسې ډېر مزیدار دا ته ولې ډېره زیاته دا دی ټوټل ایریا ده دا وایي دی دلته څه لیکلي نه دي خو زه دا یم ما ته لیکي چې زه اوس دلته ولاړ یم او زه دلته هم راننوتم په دې وکټوریا ګیټ باندې داسې راغلی وم او د دې نه صرف دا لږ شان ځای ده دا ما پوره دغه دا لږ شان ځای ما وکتو نور دا ټول بلا پاتې ده دا زما دا یوې ورځې کار نه دی زه به تاسو ته څه ووایم خو دا هغلته چې کوم دی دا وګورئ چې په سوی کړکۍ دی یا لیکلي فوډ فار ایور سم اراؤنډ ایکسپلورینګ د فیوچر اف فوډ او دغه خبره کوي دا دی اور فیوچر از بوټانیک پوه شوې دا د یوه خبره کوي په دې کې چې کوم دغه بوټي ځینې دی او دا کوي دا چې کوم دغه شوبې کسان دي هغوی راتلل په کار دي خو هسې زما خو صرف یو دغه کول دي یو پوینټ لکه منشن کول دي دلته چېرې دلته څه دي دا کوي زه په دې باندې ورځم او یو دغه جوړوم دا د دې نه ما تپوس وکړو دی وایي چې دا غوز نه دی دا چې کوم دی نو دا انډین I don't speak anything other than English. No, you mentioned the name in English. Yeah. Ischus indica or Indian horse. دا وایي چې دا ونې چې دا د انډیا نه بنیادي طور راوړي لکه د هغه ځای نه د برصغیر نه دا راوړی شوي دي او دلته دغه شوي دا یورپین پلانټ نه دی تھینک یو ډیر تھینک یو ویری مچ Oh, yeah. Can you tell me the name of this plant, the one in the water? Well, it's a water lily. Water lily. That's all I know because I'm not a horticulturalist. Okay. We work in events, so unfortunately I don't know the right name for it. But it's a water lily. Okay. That's as much as I know, I'm afraid. Okay. Thank you, dear. Thank you, dear. دا دی دا ډېر مزدار ځای دی دا شی دی دغه لږ ځای دی دغه بوی دی ډېر څه مزدار دی دا وایي دی دغه شو دلته دا دی خو دا د چلډرن ګارډن دا دغه دی دا دوی چې دغه شانته کوي خو دې ځای ته صرف ماشومان پرېږدي دلته ماشومې ته تپوس وکړو دا ولاړې دي ما ورته چېرې زه تللی شم نو دا وایي چې نه ته نه شې تللی ته ماشوم راولې نو بیا به ځې نو ما یاره ما خو اوس په کور کې پاتې شوي دي تھینک یو ډیر دا وایي ونه خو وایي نه د دې خو څه بېله مزه ده خو د دې سره چې کوم دغه لګېدلی دا څه ډېر زبردست دی په دې کې لیکلي دي چې د سټون واکس the probable northern boundary of Princess Augusta's original botanic garden created in 1759 in the royal state of Kew. دا چې کوم دا وایي دا لکه داسې دا دلته د سوسایټۍ هر سړي کردار ادا کړی که نه تاسو ته نشم ویلی که نه او دلته هېڅ نه لکه دا یو باغ نه دی دا که ته ووایې په دې کې دونه خلک کار کوي چې که ما تاسو ته هغه وښوم لکه دا جابز هم کریټ کوي زه ته هم که نه چې یاره دغه معاشرې څه بل شان دي پوه شو دا ونې وینې دا بالکل لکه دغه ده او دې ته دو دا څه لیکلي دي پوه شو او دا څه زبردسته ونه ده ما داسې ډېره مزه راکړه پوه شوې داسې دغه دی پوه شوې داسې ونه د دنیا دا خلک دې له راځي دا واحد دغه دی بوټی چې دا د امیل په شانتې ګلونه نیسي پوه شو داسې دغه نیسي داسې تقریبا یو ګز به وي او دې خاتون له ما تکلیف ورکړو دا خوشحاله کړي داسې چې راته هېڅ به هم نه وي لکه دا ونه چې ما ولیده ما ونه لاس زبردست تھینک یو مای ډیر دې ونه ته وګورئ پوه شوې دا دغلته ورته دیوال وهلی دی دا چې رامنې کړې ده بیا یې ورته دغلته سپورټ ورکړی د سټیج سپورټ یې ورکړی بیا یې دغه ورکړی بیا یې دا ورکړی دا وګورئ یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا سټیل سپورټ یې ورکړي او شپږ چې واته او دا چې کوم دا ونه یې راټینګه کړې ده او یو دغه چې کوم ده
او دا په ځنه په د پکوړه ټری دی که څه بلا د نوم دی خو دا وای نه او دا وای چې دا په planted in 1760 اس پکوړه ټری دا په 1760 کې دا شوی دا اوسه پر وډو دا کړی دا ډیر څه زبردست چیرې خاصه پیدا کېږم په قدرمندو کې او لویږم په قدرمندو کې نه لایق بس لویوالی او څه خصمانه یا څه دا ونه ما چې دا ونه ولیده ما د خپل کلي شوی رایاد شو زموږ په کلي په جومات کې به و هغه روغ رمټ خو سم نه مو لاړو دا هغه د مقابل هغه چا نه شو کولی خو چې څو دا دغه دی او څه مزېداره دنیا ده خو د مزدارو خلکو دپاره د هوښیارو دپاره قمقلو دپاره تش جنګ دی جګړې دي شر دی فساد دی بم دی ګولۍ دي مرګ دی زخمونه دي اسپتالونه دي هغه هم د بل په پیسو او دنیا راغلی دلته پوه شوې دا وایي دا دا څه سپین سعودي څه دا څه ډېر عجیبه شی او په دې کې ورسره خواته دا دغه هم دي چې دا وویني دا څه زبردست هغه ځای پسې لړۍ جوړه کړې ده د دې او د دې لکه دا جوړ کړی دی خو انسانان یې جوړ کړي لکه چې دوی صدا کوي د هغې دغه کوي چېرې دا لیارې دغه کوي کنسپټ ولې په شا باندې څه دی خو لکه سم مقصد دی دا لرغونو داسې دغه یو ځای کړي دی او دا یې جوړ کړی دی او دا یې ډېر مزدار ده کړی چې دا یې دا وایي نه دې ته په منځ کې دا جالۍ د چالۍ ته ګیر چاپېره کېښودیا زه ورته نه شم خو تاسې وایي نه دا وایي نه دا هم دغه په دې کې بوټي دي هغه چې کوم د موسم دغه نه بچ کېږي را بچ کېږي خو زه نه شم دغه ځای دلته پکې پورته خلک ګرځي خو ستړی شوم چې هغه پیسه ټاور مه کړئ دا هم په دې دغه کې پارک یو بلډینګ دی او داسې وایي چې سوچ چېرته دی زه ورځم که زه پکې ټرای پکې کوم چې ورختیا شم که تاسو څنګه چل دی دا راته ښیم چې دا په دې کې هم د دې څه ده زه صرف ورننوځم په دې لاندې دا ټولۍ تللي دي که ورختیا نه شم دا لاس چېرته دی خو دا دوی دغه کړی دی او ډېر څه مزهدار دی کړی دی کانګر دا دغه دی architect the William Chambers په 1723 کې was applied the president دا وایي او دا دی او دا دی دا دی ماډل دی او دا څنګه جوړ شوی دی څه زبردست داسې دغه دی که نه خو لکه کمال ځان له یو خلک دی the king George III lived in Kew Palace as a young man دا وګورئ